ځاځي میدان د خوست یوه له هغو ولسوالیو څخه ده چې لرې پرته سرحدي خو د نورو ولسوالیو په پرتله زیاته باامنه ده. د امنیت یو راز یې د ولسونو همکاري ده چې شپه او ورځ یې له حکومت سره ترسره کوي. تازه د دې ولسوالۍ زرګونه اوسیدونکو د یوه سوله ییز لاریون پر مهال په یاده سیمه کې د پاکستاني پوځ لخوا د اغزن سیم د غځولو په مقابل کې د اعتراض په دود راوتل وو. دوی ګواښ وکړ که پاکستان د اغزن سیم غځولو ته ادامه ورکړي نو ولسونه به د خپلو سرونو په بیه ترې دفاع وکړي. د ځاځي میدان خلک او د ننني لاریون ګډونوال وایي چې افغان حکومت او د خوست ولایتي ادارې د ځاځي میدان د ځوانانو هیڅ ننګه او ملاتړ نه دی کړی. دوی وایي په خپلو شخصي مصارفو او د قوم لخوا په ورکول کېدونکو معاشونو ځوانان په پوستو کې ناست دي او د پنجاب له ملیشو سره به د جګړې ډګر تود ساتي. د ځاځي میدان یو قومي مشر هم وایي چې دوی ولایتي ادارې ته 10 ورځې وخت ورکړی، که چیرې اکمال نه کړي نو دوی به له اوسني حکومت سره پریکون اعلان کړي. د لاریون ګډونوالو په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور کړ. اخوت سوال عبدالحی ځاځی هم مني چې د په وار وار د ولسونو غوښتنې او اړتیاوې له ولایتي ادارې سره شریکې کړي دي. ولسوال ځاځی زیاتوي چې د خلکو د غوښتنو پوره کولو په موخه باید د امنیتي ارګانونو د مشرتابه په ناستو کې تصمیم ونیول شي. زمونږ د ځاځي میدان ولسوالۍ اکثریت اوسیدونکو او ترڅنګ دا هم ورته وایم چې د دوی هغه ستونزې او مشکلات چې هغه موږ د ولایتي ادارې له رهبري سره شریکې کړي دي انشاءالله چې په کم وخت کې به رسیدګي هم ورته وشي. ځاځي میدان هغه ولسوالي چې ډیر کله یې خلکو له اوسني حکومت څخه د ننګې په پار ملاتړلې راوتلي او پر هغو کسانو یې برید کړی چې په دې خاوره کې ناامني جوړوله.